ټولو ملګرو ته، مشرانو ته، سپین ږیرو ته، ځوانانو ته، خویندو ته د زړه د تله سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، د نیټ د تکنیکي مسلې په وجه باندې زه په وخت باندې لایو نه راغلم، بلکې دا څه وخت چې زه لایو نه راځم مسله دا وي چې زه د موبایل نه لایو راځم، بیا کالونه راته کېږي چې موبایل نه لایو نه راځم، یعنی ډیوایس وي ډیوایس زما نه ورکېږي زیات، ځکه چې تګ راتګ مې زیات وي نو ورک شي رانه. نو د څو میاشتې هغه ډیوایس ونه، اوس هم څه په مشکله باندې تکنیکي مسله وه، ځکه لیټ لایو راغلم. اول به په پښتو کې خبرې کوم، بیا به آخر کې لږ څه خبرې په اردو هم کوم. هسې هم د خوشحالۍ خبره دا ده چې پښتو ژبه باندې لیکل اوس نیچرل زیات شوي دي د عام ولس، یعنی خپل په خپله، حالانکې نه خو څه سکولینګ شوی دی، بیا هم په پښتو ژبه لیکل باندې زیات شوي دي په فیسبوک چې موږ وینو، او خدای دې وکړي دا نور هم زیات شي. ملګرو، زه به نن په مختلفو مسایلو باندې خبره کوم، او دغه بیروني هم اندروني هم، زموږ د وطن په ستونزو هم، زموږ په مطالباتو هم، او د پښتون وطن سره چې کوم اوس څه روان دي په دی هم. اول که خبره وکړو، دلته د ریاست لخوا د دغې تحریک پر خلاف د اول ورځې نه چې کومې پروپیګنډې لګیا وې، کوم دروغ لګیا و، هغه دروغ، هغه پروپیګنډې چې کله دوی ولیدلې چې دا ختم کېږي، نو هغه ته یې لږ نور، یعنې چې لږ نور مضبوطې شي، بیا یې کوشش وکړه، خو هغه تر اوسه پورې داسې نه وشول، نه ثبوت څه راغلل نه څه شی. بیا آخر کیسه دغه ځای ته راغله، د DJSPR به ویل چې مطلب دا خو خبرې ټیک کوي، خو کله یې ویل طریقه کار نه دی صحیح، کله یې ویل لهجې نه دي صحیح، او بیا ډېر په بخښنه سره وزیر اعظم هم دا خبره وکړله. ما ته خو لږ په دې ګیله راغله چې دا خبره خو DJSPR کوي، نو ته خو کم سے کم د هغو خبره مه کوه، ته خو نیوټرل خبره کوه، خو موږ خو محکوم یو، خوار خلک یو، یعنی موږ خو مظلوم خلک یو، په موږ باندې خو د چا سره بې ثبوته بې بنیاده تنقیدونه هم په موږ باندې زیات کیږي. د کالونو راسې موږ ووژل شولو، په موږ بمبارۍ وشولې، زموږ کورونه ډنګ شول، هر چا را سره په عملي صورت باندې ظلم وکړه، چا را سره په زباني صورت باندې ظلم، د چا چې څومره وس رسېږي تر هغه عمره ظلم کوي را سره. نو دغه دا هم چې دا زموږ بېوسي ده چې موږ چا ته هم څه ویلی نه شو، دا زموږ انساني خویونه هم دي چې موږ چا ته څه وایو نه، بس صرف دومره هغه وکړو چې یعنې که څوک هم دا خبرې کړي چې یا فنډینګ د بهر نه دی، یا د دوی لهجې نه دي سمې، فنډینګ د بهر نه دی. پاکستان دېرش ښکاره او په 30 خفیه ادارې لري، د دنیا په هرې خفیه ادارې کې دننه د دوی کسان دي، نو ثبوت یې ولې نه راوړي؟ دوی دومره غچې کوي، یعنې کیسې کوي، ضرورت به نه وي ورته، بس یو وړوکی ثبوت یې راوړي. خو بهرحال خلک هم اوس پرې پوه دي، ټولو وپېژندل چې دروغ وایي، او دوی خپل هم په ځانونو پوه دي چې یعنې مطلب دغه شی مزید دا چې کوم د دوی دا چورن دي دا نور خرڅېږي نه، خو د غریبانانو سره نور هستې لاره ورکه ده، ځینې نه شته څه لار ورسره چې څنګه دا د رښتیاو مخه ونیسو، څنګه دا رښتیا په دروغو پټ کو. خو بهرحال د دوی اوس یعنې مطلب هغه لیکلي دي چې د دروغو په سټنډو باندې خپل ایکسپایري ډیټ وي، هغه بیا ختم کیږي. د دغې قام سره، پښتون قام سره ډېر په اوږد مهال باندې دغو ریاستي ادارو دروغ وویل، اوس یې ایکسپایري ډیټ ختم شوی دی، اوس دوی ایکسپوز شوي دي، ښکاره شوي دي دوی چې دنې دا ستاسو عمل دی او ستا دغه کار مو دی. بیا د وایي لهجه غلطه ده، د څه شي غلطه لهجه ده؟ تاسو ما ته ووایئ د چا مړی وشي ورور یې مړ شي هغه د قاتل نام اخلي
وایي دا لهجه غلطه ده. نو هغه کار ته غلط څنګه ووایو، په کومه طریقه ووایو؟ یو غلط طریقه کار شوی دی، موږ یې په کوم انداز ډیفاین کو. دوی راته ودښیې سمه لهجه څه شي ته وایي. ما خو ورته ویل اگر رښتیا ترخه وي، په اردو کې هم متل دی سچ کڑوا ہوتا ہے. دا هغه د رښتیا ترخوالی محسوس کوي، نو هغه دپاره سم الفاظ نو مومي ډیټیکټ کولی نه شي چې دا څه شی دی، یعنې څنګه. نو هغه د رښتیاو ترخوالی دی، هغه دوی کوي، نو ځکه ورته لهجه ناسمه ښکاري. او بیا وایي فرن فنډینګ ګیر څه دومره غټ غټ کوي، خو تاسو خو ریاستي خلک یې، ثبوت راوړئ او په هغې باندې کار وکړئ چې موږ ته هم پته ولګي، دنیا ته پته ولګي چې څه دي. ملګرو دا خو هسې دوی خبرې دي، اصل مسله په پښتون وطن باندې جنګ دی. د دغې جنګ مخنیوی څنګه وکړو؟ ملګرو تاسو وینئ په لیویز فورسز باندې د څه وخت نه ډېر شدید اټیکس شروع دي. دا په جنوبي پښتونخوا کښې هم پیښېږي، په کله سیف الله کې پې وشوه، بیا په سنځاوۍ کښې پې وشوه. سنځاوي کښې د سنځاوي ولس ډېره مېړانه وکړله، د کله سیف الله هم د لورلایي هم، چې هغو کلکه مخه ونیوله، دوی یو دو خلاف یې درنه وکړې. باجوړ کې هم په لیویز فورسز حملې وشولې، بلکې اغوا یې هم کړل هلته، او په وزیرستان کې هم په لیویز فورسز باندې حملې وشولې. نو دغه دا ده چې د دغې خاورې لیویز که هر څه دي، دا زموږ د خاورې بچیان دي. باید موږ دغې دا د ترهګرۍ نوی لیر چې کوم دی، په دې باندې کلک نظر وساتو او د دغې مخنیوي دپاره د یو بل سره کلک ودرېږو، ځکه چې دا لار در جوړوي. اول یې لیویز باندې وکړي، بیا په هغې نه بعد به یوه دوې حملې په فوجیانو هم پسې وشي، بیا به ستا د مشرانو مرګونه شروع شي، بیا به وایي چې دا وګوره په دې کې خو موږ هم نه شوي یو دومره. لیویز خو زموږ خپل دي، دوی به خپل کسان هم څوک پې ووژني، نو هغه به بیا درته وایي بانه به پې در جوړه کړي او دلته به جنګ جوړ کړي، او بیا په جنګونو باندې خو دوی سمې پیسې ګټي، سمې پنډې پیسې ګټي، دومره پیسې پې ګټي چې یعنې زه او ستا یې صرف په خوله یادولی شو. 63 اربه ډالره خو یې داسې خوړلي دي چې بیخي یعنې مطلب چروت نه پې خرابوي، بیخي چې ودرېږي کله په نورو باندې الزامونه لګوي چې فنډینګ کړي. او دته مطلب سوچ کوم چې هغه ته به څه اندازه لګېږي چې دا ټکی په خوله یې څنګه راوځي. ته 63 اربه ډالر د وخوړل او خورې یې لا نور هم، او نور له پلینینګونه جوړوي چې څنګه ګټه وکړم د خلکو په وینو باندې، او ته له دغه کیسې هم کوې. یعنې دوی خو خیر په د شرم په دې کیسو باندې ډېر تېر شوي دي، خو بیا هم د دوی سره زموږ څه کار؟ زموږ کار دی د خپل وطن د امن سره په دې کې دننه چې هر کله دوی دلته یعنې رکاوټ جوړېږي، موږ به کلک د دغو خلاف ودرېږو او خپل غبه کوو. د ارمان لوني کیس که وګورئ ملګرو، ما بارها ویلي دي، په دې ریاست ته موږ ته ډیفاین کړي، وضاحت ته وکړي چې کله پوزیشن په هغه کې وه، یعنې په ساحوال کې وه، هغه دپاره خو احتجاج هم جایز دی، هغه دپاره احتجاج کې سمه هغه غلط لهجه هم استعمالیږي، خو څوک هم څه پې نه وایي، بیا هم ټول ورسره همدردي هم کوي، ځکه چې وایي هغه کس مړ شوی دی که نه. نو بیا چې دغه د په هغې باندې ترهګرۍ کیس و، ترهګرۍ په هغې باندې الزام و، بیا جی آی ټي جوړه شوله، په جی آی ټي کې هغه په ترهګرۍ سره نږدې کس ثابتېږي، نو هغې فیملی ته 3 کروڑ روپۍ هغې نه پس بیا ریلیف هم میلاویږي. موږ دا وایو چې ارمان لوني خو یو ټیچر و، په هغې باندې خو هېڅ د ترهګرۍ کیس هم نه و، بیا هم دغې پولیس ووژو، اول ښه 2-3 میاشتې مسلسل دوی اف آی آر نه کوه، او بیا چې اف آی آر وشو ملزمان دوی اوس نسی یې هم نه. دا یعنې مطلب یو قسم ده چې کال ته ترهګر هم وي، هغې سره به دوی روغه رویه کوي، آیین به ورته یادوي، هغه ته جوډیشل کمیشن جوړېږي، خو زموږ تش اف آی آر نه کېږي، او که کوي هم بیا دوی ټول ورسره ودرېږي او د چې کوم ملزم وي مجرم یې بچ کولو کوششونه کوي. دا پیغام دوی تقریبا پښتون قام ته تر اوسه پورې ورکړی دی. پښتنو په چیلنج سره وایم، یوه داسې واقعه چې ټول پښتون قام پې دردېدلی وي، تاسو ماته هغه یوه وښیئ چې هغې د تحقیقات شوي وي او داسې سزا یې مجرم ته میلاو شوي وي لکه په زینب کیس چې ملزم ته میلاو شوه، لکه د دغې تحقیقات چې وشول د زیشان. موږ دا نه وایو، د چا سره مو په والله
هیڅ ذاتي زمونږ غا نشته دی، نه په مونږ کې څه تعصب شته دی نسلي. مونږ وایو څومره هم په دنیا کښې څوک آباد دي زنده باد، خدای دی آباد لري، خدای دی خوشحال لري، زمونږ په زړونه خوشحال دي. د چا چې څه شی دي هم خدای چې څه ورکړي دي خدای د نور هم ورکړي. زمونږ د چا سره څه تعصب نشته دی، زمونږ صرف و صرف دا ده چې زمونږ سره د هم نه کیږي. زمونږ په خاوره باندې بدامني د نورو خاورو د خوشحالۍ دپاره جوړېږي، د امن دپاره هم نه، صرف چې هغه خوشحال وخت کېږي. ولې په زمونږ خاوره کښې وژنې کېږي؟ د ارمان لوني کیس زه په ښکاره وایم چې ارمان لوني که دوی کیس نال کوي، والله ما مخکې هم ویلي چې یو ځل بیا که کله هم مکمله ناامیدي راغله تقریبا را روانه ده، بیا به پښتانه خپل عدالت لګوي، بیا به سره ګورو. په والله په قسم سره معاف کول نشته دی، معاف کول بیخي نشته، په هیڅ صورت نشته. خدا به ډیره ښه وي چې تاسو خپل انصاف وکئ، چې خپل یې نه کوئ هغه به ځئ تنګ مد به جنګ مد، اخر به بیا موږ خپل عدالت خپل سیټ کوو. خو موږ فلحال دغې ریاستي عدالتونو ته ناست یو، دا عدالتونه چې مکمل د دوی په لاس کې دي، په دې کې هم دوی تش اف آی آر نه کوي. د انصاف خو هغه اول غنه درته کوي. د ارمان کیس خو اوس وشه، ما ته د پی ټي ایم باندې ډېر خلک نیوکې لري. ټیک ته د نقیب په کیس کې دا خلک څه وایي؟ د نقیب په کیس کې د دغو خلکو څه رایه دی چې هغې آیا او دا داسې لوبه شروع ده چې هغه روانور دی 3 ځله یعنې عدالت وویل چې دغه مطلب فرد جرم په عاید شو، او هغه فرد جرم چې په عاید شو یو ځل په عاید شو، قوم کو خوشخبری پر راویانور باندې فرد جرم عاید شو، فرد جرم په یو سړي عاید دی خو جیل ته نه اچوي. بیا دوم ځل بیا چې داسې قوم له شور شروع که چې دغه خو د نقیب کیسه د روانور، بیا دوی څه وکړل چې بیا یې روانور ویل چې بیا فرد جرم په عاید، بیا یې خوشخبري، بیا یې اوس بیا وویل چې فرد جرم په عاید، هر ځل بس صرف وایي فرد جرم. دلته خو څوک 2 کسان چې عام جګړه واقعي صرف لاس سره واچوي، هغه باندې هم چې اف آی آر وشي یا الزام راشي، پولیس یې څو ورځې په تاڼو کښې بند ساتي، او دا په یو سړي باندې د قتل نه د قتل عام الزامونه دي، دوی یې بهر ته ساتي. او بیا هم لا موږ ته خلک وایي چې په تاسو پسې بیروني ایجنډا دی. څه شي بیروني ایجنډا د کار خو دلته غلط شوی دی. موږ خو څه دغه خبره نه کوو، د انډیا یا د امریکې خبره خو نه کوو، موږ خو دلته د دغې ولس خبره کوو، موږ خو د دغې وطن خبره کوو، موږ خو دلته چې کومې خلک خطا کړي دي هغې خبره کوو. ګوره که په غلطیانو باندې پردې اچولو باندې چېرته ملکونه جوړېدلی، په ولا پاکستان به سوپر پاور وای تر اوسه پرې، خو نه جوړېږي په دې باندې. په غلطیانو باندې پردې ور اچولو باندې چیرې هم ملکونه نه جوړېږي. حضرت عمر رضی الله عنه د یو ځل ټکری ورته وایي صادر ویشي، نو هغه صادر چې وویشي په هغه کې یعنې ځان ته 2 پاتې شي، دته یو بل یعنې غم ورکړي، کس خپل ټکری صادر ورکړي، نو هغه ولس هلته پوښتنه ځنه وکړي چې دا 2 صدر د کومه راغی. یعنې دومره وړوکې خبرې باندې خو غلطي هم نه وه، په دومره وړوکې خبرې باندې هم کوېسچن چګول بیا څه شی د عمر خلافت تر اوسه پورې هم تر ټولو مضبوط خلافت تر شوی دی. دا ملکونه، ریاستونه، قامونه په غلطیانو راښکاره کولو باندې مضبوطیږي. دلته خو د فوج نه خدای نه هم غټه درجه ورکړې ده، نعوذ بالله شرک شروع دی مکمل. په دې ریاست کې په خدای او په رسول پسې چې څوک خبرې کوي هغه به معاف شي، خو چې څوک په فوج پسې چا خبره وکړه هغه بیا دوی نه معاف کوي. هر ځای کې دوی ورته رکاوټونه جوړوي، هر ځای بیا د دوی د وژلو، د مړولو، د نیولو د دغه کوششونه کوي. دلته اوس دا لوبه شروع کړې ده چې یو خو چې څوک پی ټي ایم کوي بس فردن یو ته به دی کال کوي. ساده کالونو نه دا ځوانان یریږي هم نه، په نیولو پې ستړی شولې، په وژلو پې ستړی شولې، هره لوبه دې ورسره وکړه، خو دا پښتانه ځوانان تا پرشان نه کړل. اوس بل هغه موږ روزانه وینو پلانکي ځای جرګه د کور کمانډر سره ملاقات او مسایل حل کړ، و ته د کور کمانډر سیاسیت صفا ووایې چې په صوبه کې نه ګورنر شته نه وزیر اعلی شته دی، ځکه چې نه به وي تاسو لیدلي. چېرته ته مثال راکړه چې د گورنر یا د وزیر اعلی سره څوک میلاو شو؟ نه ډایرکټ د کور کمانډر یې ورغواړي، بیا هلته ورته ووایي چې मैं माफ़ी चाहते हैं हमसे तो गलती हो गई که نه راشه د ټول قوم مخ ته دا کیسه وکړه چې غلطي څه غلطي شوې ده. داسې وړې غلطي خو نه دی چې ته په لار راغلی څنګل مې در سره لګېدلی ده یا تا را سره لګېدلی څنګل مو نه دي سره غلط، مړي شوي دي، 1 لاک د فاټا کورونه ډنګ شوي دي،
دلته 80,000 پښتانه مړه شوي دي، د هغې په وسایلو باندې قبضې شوي دي، دلته عزتونه لوټ شوي دي، دلته خلک ورک شوي دي. ته راشه ستا دا چې په کومو خلکو په صف ته ودرېدلی یې جرنیله، ته خو یې پښتون خو د بل په صف درېدلی، د دغو خلکو که چا 80,000 نه 14 کسان په لاهور کې مړه وو، پوره پاکستان یې په سر اخیستی وو. دا خو یو کس نه دربشي، یو کس په سایوال کې مړ وو، پوره پاکستان یې په سر اخیستی وو. موږ وایو زنده باد، دوی هم خپل حقوق غواړي، خو دا خو چا نه وویل چې بس معافي چاته غلطي وګی استی، نه کمیشن ورته جوړاوه نه بل ورته جوړاوه. ما خبره کوي دا ته ستا سبا چې ستا بچیان څوک در ووژي، هغه درته ووایي چې بس غلطي رانه وشوله، نو ته به یې معاف کړې؟ ته نه معاف کوې. ته خو چې څوک په تاسو پسې خبره وکړي هم صرف هغه وژنې، خو بل چې ووژنې هم بیا وایي زه به صرف په خبره هغه کوم. دا نه کېږي. ته ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړه چې سمه پته ولګېږي چې چا څه غلطي کړې ده، چا وژنې کړې دي، چا دهشتګردي جوړه ده، چې د دغې پوره حقیقت راوځي. دا په یو دې خبره باندې نه کېږي چې ته دلته راشې او د پروپیګنډې دپاره دا په ټول فنډینګ د چا سره دی دلته؟ دوی د ځان سره اخیستی دی، بس په هغې باندې صرف څه کوي؟ د خلکو بلیک میلینګ کوي. نو دغه یې راون کړی دی. دا قطعاً د مسایلو حل نه دی. په دا باندې به ته ټیک ته یو علاقې خلک موږ ته پته ده چې دروغ خو تاسو سم ډېر وایئ، نو یو علاقې خلک به راولئ چې موږ خو به دا درته وکړو، دا درته وکړو، دا درته وکړو. 10 ورځې پس خو بیا هغې زړه درنه ماتېږي ځکه چې تا به هېڅ نه وي کړي. نو دا ستاسو د څو ورځو دپاره ټیمپو چې جوړوئ په دې باندې کار نه کېږي. پراپر د پی ټي ایم په مطالباتو کښې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن موجود دی، هغه ومنئ. دا کام د ولس به هم خوشحال شي، د رښتیاو پته به ولګېږي. خدای د یو ځل رښتیا راولي، بیا به دا پته سره ولګېږي چې چا څه ویلل هغه ټیک و که غلط و. نو خبره خو دا ده چې د دروغو ته هم سره پېښ دوی تر ټولو لوی کاروبار په دروغ ښه چلېږي. چې چېرته دروغ زیات وي هلته دوی کاروبار هم زیات چلوي. دوی په یره په خوف په دې باندې چې کوم خلک زیات ویروي، دوی په هغې کې دنه پالیسي لا هم زیاته چلولی شي. په والله خو دا پښتون ولس و چې دا یرې دا هر شی دا ور ختم کړل او رښتیا ویل یې شروع کړل. او دا د پښتونخوا بچیان به بیا هم په هر صف کې درته ولاړ وي، رښتیا به هم وایي او ستا دا دروغجن دا دروغ به ماته وي، ستا دا یرې دا چې تا ویلي وي چې که چېرته به زه چې څوک خبره وکړي مړه به یې کړم. ته دومره د نه ویرټ سړی شوی چې ته د پښتونخوا په خاوره باندې یو ځل پښتانه راپاسي، په هغې نه پس دا کار کوي. ها چې تر څو پره پښتانه نه و راپاڅېدلي یا پښتنو زور نه کوه، تر هغې پره تا ته ډېره مو کوه چې انصاف دې کړی وای، نه دې وکړه. اوس بیا دا پښتانه په خپل قوت باندې هم په زور هم انصاف درنه غواړي. ملګرو دا اوس هم په جیلونو نه هغه ورځ عارف وزیر راووته، ولایت شاه افریدي راووته، په والله چې جیل نه راوځي اول ناره یې دغه وي د چې کوم دی دلته بهر په هغه ناول وله. نه د په جیلونو څوک پر شا کړل، نه د څوک په وهلو پر شا کړل، نه د په مړولو پر شا کړل. درته معلومه شوله چې د رښتیا لار څومره زور لري، رښتیا څومره زورور دي. ستا دروغ ته چې فول طاقت ورکې، فول ټول زور د ریاست ورکې، بیا هم د رښتیا مخه نشي نیولی. دا ویاړ موږ ته حاصل دی، دا ویاړ موږ ته حاصل دی. د علمزیب تا جیل ته واچوه. علمزیب یو ډېر ایجوکیټډ کس دی، انتهایی اخلاقي کس دی، اختر و ورسره اکرام او احسان ډېر د کم عمر دی، هغه په جیل کې دی چې تاسو پی ټي ایم ولې سپورټ کوو. علمزیب به د میسنګ پرسنس او لینډ ماینز ویکټم د دغې پروفایلینګ کوه، د یو نام به لیکه، هغه به په مخ راوړل، دوی ته به ثبوت پیش کوه. دوی د هغې رښتیا، د هغې خوندمند د اوښکو، د هغې نه یې هېروه. علمزیب یې ونیوه. ملګرو ما پرون هم لیکلي وو، غره هغه یې د ابینندن په پاکستان حمله وکړله، خو بیا هم دته فینټاسټیک چای د علاج او د خیرسګالي په طور باندې انډیا ته ورکړه. آیا دا علمزیب او داسې بلها نور ځوانان چې دوی ونسي، دوی چیرې دا رویه ورسره کوي، دا خو بیا په والو په جیلونو کښې مړه شي. هغه ورځ هغه د مردان کس په جیل کې مړ و، هغه د کورم ایجنسي یو ځوان په جیل کې مړ شولته. دوی خو پښتانه ځوانان په جیلونو کې په ټارچر سیلونو کې مړوي، خو ابینند ته فینټاسټیک چای ورکوي. دوی د هندوستان سره خیرسګالي
تقریبا په هر میاشت کې یو ځل کوي خو د پښتنو سره چیرې خرڅګالي نه وکړه دوی هغه پښتانه چې دلته اوسېږي هغې سره خرڅګالي نه وکړله دا پښتانه خو دوی بېروزګاره وساتل او په دې بېروزګاري کې بیا دا یعنی موږ مجبور یو بېروزګاره و بیا د یو نوکرۍ په لالچ کې موږ نوکري ته لاړ شو په نوکري کې ساین رانه واخلي چې نه به او داسې ماحول راته جوړ کړي چې موږ بیا نستی د خپل وطن خبره کولی شو نه یې د خپل تاریخ کولی شو نه یې د خپلې ژبې کولی شو نه یې د خپل امن کولی شو موږ به چې یو پښتون نوکري څه کوي هغه به غلی وي چوپ به وي صرف به د ظالم چې څه هم هغه وایي د هغې سات به ورکوي دا زموږ د بېروزګارۍ نه هغه ناجایزې فایدې چې دلته په ریاستي توګه باندې ډېر په سامراجي ډېر په کالونیلیست بیهیویر باندې زموږ سره کیږي دا خیر بیا هم په هر شي کې به دا یو احساس څه ده چې موږ پښتون احساس ورته وایي هغه که موږ نوکري وي که نه وي هغه به زموږ سره موجود وي هغه نشي ورکولی وختي د یو وخت بره به دا هر شی وشي خو هر وخت به داسې نه وي نه به ټول عمر دا په موږ باندې دغه ورځې وي د ډېرو وختونه د دغه پښتنو سره ډېر په اوږد مزل کې دا کالونیلیست بیهیویر وشول او ملګرو دا چې څومره هم په کوم ځایونو کې اکټیویټیز کیږي دا ډېرې ښې دي او بیا د حیات آباد واقعه په حواله سره کیسه کوم حیات آباد افریدی قام ټول پښتون قام دا وایي تحقیقات یې وشي د دغې واقعې په دې کې څه بده ده د تحقیقاتو تحقیقات که بل څوک کار کوي ورته کېږي که تاسو نه هم څه کېږي تحقیقات یې باید وشي چې د رښتیا او پته ولګېږي چې ودرات څه چل و خلک پوره خبر نه شول هلته خبر چلېده چې دا د افغانستان 3-4 کسان دي هلته ناست دي بیا وروسته پته ولګېدله خلکو دا راپورته کړه چې نه هغه خو د خیبر ایجنسي دي هغه د هلته د ولس غوښتنه ده د هغې قبیلو خاندانونو غوښتنه ده چې کمیشن دې جوړ شي د دغې دپاره دوی وایي که چېرته دوی په ترهګري کې ملوث وي خو راته ودې ښایي موږ یو هم نه سپورټ کوو خو که چېرته ترهګري کې نه وي ملوث په دې کې څوک بېګناهه شوي وي باید هغه بېګناه کسانو سره ریاستي سطح باندې ناسته وشي او هغو ته انصاف میلاو شي په دې حواله سره هلته په خیبر ایجنسي کښې هلې ځلې روانې وې ولس کړلې ډېره د خوشحالۍ خبره چې ولس خپل هر شي ته بیدار دی او ملګرو دا زموږ هغه ستونزې د وطن چې زموږ ته تر اوسه پورې موجودې دي دا دي لږ به زه په داسې خبرې که اندروني یعنې دننه خبرې به هم زه لږ نن چیړم ما تر اوسه پورې چیرې هم نه دي چیړلې او زه مې یعنې زه د پردو په مخ کې دا زما دپاره بیا د شرم خبره وه خو کله کله دا وي هم چې باید موږ یو بل په ځینې کیسو باندې سره پوه کړو د هغې په نتیجه کې کیدی شي زموږ پرمختګ زموږ مخ ته تګ ښه وشي ملګرو چې څو هم موږ په اتحاد زیات وو دومره به د دغې د پښتنو دشمن ته نقصان وي او زموږ وطن ته به ګټه وي ملګرو زموږ براډ هغه مقصد براډ ډومین مو غټ مقصد مو خپل اتحاد د پښتنو یووالی او د پښتنو دښمن ته ځینې زور ورکول هغه ته زور شول شکست ورکول دغه دی اوس که لکه یو ملګری دی هغه یو جلسه ته ځي هغه جلسه ډیره کامیابه کیږي او په جلسه کې نه دی دا ګیلس نه کوي چې زه په سټیج ناست یم که لاندې ناست یم که کوم طرف ته لاړم که تقریر وکړه که نه وکړه ځکه چې زموږ مقصد خو دغه نه دی زموږ مقصد خو ظالم ته زور ورښکاره کول دی هغه پریشرایز کول دي نو که هغې جلسې وجه واقعي ظالم پریشرایز شوی دی نو زموږ مقصد خو پوره شوی دی که زموږ مقصد د کام او د وطن وي نو باید په دې خبرو باندې په وړو وړو خبرو باندې دلته ګیله نه وشي د پښتنو کیس په وړو خبرو مه کمزوری کوئ دلته عجیبه خبره ده وایي که پلان کې په غږ شوي په تحریک کې نو بیا به زه نه یم نو ته د هغو خوندمندو هغه چې دلته په اوښکې کښې انتظارونه کوي هغه ماشومان چې په لینډ ماینز کې دا ټولې غوښې وورځي هډوکې پاتې شي ته د هغو کیس صرف د یو سړي په دې تحریک کښې په تګ باندې خرابوي چې هغه چې وي بیا زه نه یم هغه چې ځي له هغه چې نه وي بیا زه نه یم که نه دا د چا په وجه ننوتل یا د هغې په وجه پاتې کېدل دا به زما په خیال سره
د کام او د وطن هغه غټ مقصد څه دی هغه په نظر کې نه ساتل دي بلکې ذاتي څه خبرې ساتل دي د هغې د وجې کېږي باید موږ وړو خبرو ته نه وګورو دې ته وګورو چې آیا زموږ وطن او زموږ کام زموږ خلک پر مخ روان دي که پر شا روان دي زموږ خلک په د یو کال کې څومره مخته لاړه مزید یې څومره مخکې پوټ کړو باید موږ د خپل یو منځ کې سره خواږه شو د یو چا نه مثال در کوم ستا په ذهن کې د یو چا نه غلطي وشوله نو ته داسې طریقه ورسره خپله کړه چې هغه غلطي په داسې طریقه ورته وشوه چې دی پردی نه شي دی خپل شي دته د غلطۍ هم احساس وشي او دی پردی هم نه شي دا طریقه کار باید ټول ملګري په ډېر ښه انداز سره وکړي مونږ د چا یعنې که یو څوک زموږ نه لرې کېږي هم ځان رانه پرې کوي هم باید مونږ د هغې سره هم داسې طریقه خپله کړو چې هغه راخپل شي ولې داسې طریقه ورسره خپله کړو ځکه چې موږ د کام یووالی غواړو موږ د خپل وطن د خلکو زموږ د خپل پښتونخوا وطن د ولس اتفاق غواړو نو په دې اتفاق کې به تر یو حده موږ د خپل ذاتي غصه جذبات دا به کنټرول ساتو بلکې هر څه چې کوو یو ځل چې پوسټ باندې لیکل کې یا چرته ویلل کې یا څه هم وایې یو ځل یې جج کوه چې آیا د دغې نه وطن ته ګټه رسي که نقصان د دغې نه اتفاق اتحاد جوړیږي که کمزوری کیږي د دغې نه زما او د بل پښتون په زړه کې دننه مینه زیاتیږي که نفرت زیاتیږي که چېرته نفرت زیاتیږي بې اتفاقي زیاتیږي کام ته نقصان دی وطن ته نقصان ولس باید مونږ هغه خبره هغه نه وکړو او که څوک یې زموږ په مخ کې کوي هم مونږ ورته مخامخ وایو چې وروره تا شمت غیبت دلته مه کوه د دغې نه کمزورتیا نه جوړیږي مونږ په خپل منځ کې نه بلکې د څومره هم مونږ ښه زده دي باید مونږ ټول ښه د خپلو سره وکړو مونږ چې څومره بد زده دي هغه باید د بدو خلکو سره یعنې هغه خلکو سره چې هغه د پښتنو دښمن دي هغې سره وکړو دلته ډېر شکوک و شبهات په خپل منځ کې پښتانه پله کوي دا د محکومو کامونو یو لوی خامي پاتې شوې ده چې محکوم کامونه اکثر په خپل منځ کې یو بل ته سره مشکوک وي خو چې دشمن یې خاورې ته راځي هغه ته بیا دوی قدرمن هغې قدر وي ورسره نو باید په خپل منځ کې مونږ مزید دا کالونیلسټ بیهیویر د ځان نه وباسو په خپل منځ کې یو بل سره مشکوک نه شو په خپل منځ کې یو بل سره نه شو هغه ورځ د ډی خان ملګرو څه میټینګ کړی و په هغې کې ډېر یعنې مخلص کسان وو خو بیا داسې ماحول جوړ شو چې یعنې په خپل منځ کې د زړبدګۍ زیاتې شولې ځینې کمې نه شولې نو باید په داسې صورتحال کې داسې یو انداز اپناو شي چې مونږ کسان یو چا نه غلطي وشو باید هغه بیا راخپل کو نه کې چې په یو غلطي باندې مونږ بیا څوک پردی کو دا نن د لولايي جلسه وه په والله زه نه پوهېدم یعنې چې څه وکړمه تقریر ورته وکړمه نه وکړمه په والله دا خبرې نه وي کول پکار خو هغه په خپل منځ کې چې کله هم لږ ملګري سره خفه وي هم زموږ زړونه خفه وي باید یو ځل خو د کام دغه ورځې در په زړه کا دا خو در په زړه کا چې دوی غوښه پراته وو په هغې نه پس دې ګوره چې اتفاق اتحاد کولی شي که نه شي کولی تر ټولو لوی کار دا دی چې اتفاق اتحاد وکړي اتفاق اتحاد په ښو زړونو کېږي عجیبه خبره وي چې په دې ملګرو کې چې په خپل منځ کې اتفاق نه سره کوي سبا یو خدای دې نه وکړي مړ شي بیا به همدردي ورسره ساتو ولې په ژوند نه وساتو نو باید په دې باندې ډېر وشي او مونږ لګیا یو په هر لحاظ سره او بیا برداشت لږ ضروري دی زه وایم مونږ سوشل میډیا سیټ اپ تقریبا مکملونکی دی په هغې کې مونږ بیا دا سیټ اپ کوو چې غلطي به چې څوک کوي کوم شي ته به مونږ غلطي وایو او که ویې کړله هغه به څنګه ډیل کوو نو باید مونږ هغه ته بیا هغه کار ور وسپارو هغه په دې حواله سره سوشل میډیا سپیشل دغه غلطیانې هغه په خپل ځای باندې غکي او بیا د پیغورجنه لهجه ما استعمالوئ دا یعنې یو کس دی هم هغه زمونږ سره په لاره روان دی په یو لاره سره روان یو بیا هغې دپاره چې زه پیغورجنه لهجه استعمالوم چې نه ته خو یا کم پښتون یې یا هغه ګډ سره د یو پښتون سره هم دا پیغورجنه لهجه ما استعمالوئ
ما بار ویلي دي چاته ګلخان هم ما وایه هېڅ صورت نشته موږ ټول پښتانه یو موږ چې کوم کس زموږ مخالف دی خو پښتون دی په ولایګي ته مو غاړې ازادي دي هغه رانږدې کوو هغه به په دې نه پوهېږي چې زه او ته سره یو شو دغه د وطن ګټه ده خو زه خو پې پوهېږم چې زه او ته سره یو شو باید دی که مخالفت هم کړي چې زه یې نه وکړم د پردو یې نه وکړو صرف خلک ځانونو ته راخپل کړو دا د اتفاق ارمان دا د اتحاد ارمان دا د ډېرو سپین ږیرو ده دا د ډېرو اتلانو دا د تاریخ ارمان دی دا د پښتنو د لوړ تاریخ ارمان دی باید موږ د خپل تاریخي ارمانونو سره لوبې نه وکړو هغه یو ځای ته یعنې برابرولو کوشش وکړو وړې خبرې باندې غټې مسلې نه کړو جوړ موږ براډ خپل مقاصد ته وګورو او بیا د یو خبره بله هم شروع چې پی ټي ایم مطالبات پی ټي ایم مطالبات صرف هغه 15 مطالبات نه دي د پی ټي ایم مطالبات ما یو ځل 20 مطالبات یاد و 20 مطالبات ما محاورتن ویلي وو کیدای شي دا 10 وي کیدای شي دا 8 وي کیدای شي 10 وي کیدای شي څومره مطلب د ټول پښتون اولس چې کوم مسایل دي هغه د جنگ سره تړلي د پښتنو که وسایل لوټل شوي دي دا د جنگ د وجې دي نو د جنگ سره تړلي څومره هم مسایل دي که د دوی وسایل لوټل دي که د دوی خلک لوټل دي که د دوی خلک اغوا کول دي که څه شی دي تاریخي هر شي سطح باندې به په دغې باندې خبره کوو هم او دا به زمونږ مطالبې هم وي او بیا زمونږ چې څومره هم یو د فاینانس په حواله سره زه کیسه کوم فاینانس موږ ته تر اوسه پورې صرف او صرف خپلو پښتنو راکړی دی خپلو پښتنو یعنې فردن لکه یو سړی ملک نه یادوم عام پښتنو دلته راکړی دی که چا هم چا فاینانس داسې چاته ورکړی وي چې هغه پوهېږي چې رسېدلی دی که نه دی رسېدلی ما موږ ته چا هم فاینانس رالېږلی دی ما وایس میسج په بیک کې ورته کړی دی په بیک کې که چاته وایس میسج نه وي میلو باید د هغې په هغې کس ته ووایي چې یا ما ته وایس میسج پې وکړه یا پیسې به نه وي رسېدلي هغه ورسه کیدای شي یو کس را رسېدلی وي موږ ته خو په بیک باندې ما وایس میسج نه وي پرېښودلی یا کیدای شي نه وي رسېدلی بیخي ځکه مې وایس میسج نه وي پرېښودلی نو په دې حواله سره هر سړی هغه خپل کلیرنس تاسو وکړئ او بله خبره د په یورپ کې چې کوم څومره هم پښتانه دي خدای د آباد لري تر اوسه پورې دوی د دې خوا پښتنو ډېر د غبرګون ورسره کړی دغه غږ نو آینده هم دغه توقعات ځنه لرو دوی په سفر کې وخت تېروي خدای د آباد لري د لر او بر افغان وطن پښتانه هلته په ډېر میړانه سره د پښتون وطن د ستونزې هلته یو غږ پورته کوي د هغې اثرات دا دي چې دا ریاست په دې کې دنه ډېر ظالم خلک دی هغه موږ بیخي کرش کول غواړي چې کله وویني چې د دوی سره په هره خوا پښتانه ولاړ دي بیا دوی نور هم پریشرایز کړي باید دا پښتانه په منظمه توګه د پی ټي ایم د بیرغ لاندې د پی ټي ایم د جنډې او ایجنډې لاندې خپل کار مضبوطی سره کوي نه کې څه کمزوري راولي زموږ په عربو کې او زیات پښتانه مسافر دي پښتانه خو خپله خاوره باندې ژوند نه لري پښتنو خاوره خو یعنې تباه ده څه دې وکړي دلته نه پکې روزګار شته دی تعلیم هم پکې برباد دی او د دغې خاورې وسایل ما هر وخت ویلي دي مور خو وطن وي مور یوه شوچه مور وي مور چې کوم وي هغه تا ته 2 کاله پای درکوي خو چې کوم وطن مور وطن دی یعنې خپل وطن چې انګریز هم ورته مادرلینډ وایي هغه تا ته ټول عمر د وسایل د مور شاودوي هغه درکوي تا په هغه ساتي مونږ خو د خپلې لوی مور وطن د پی او د وسایلو نه محروم شوي یو په دې خاوره که چېرته په خپلو وسایلو باندې پښتانه خپل اختیار ولرلو په قسم سره یو پښتون به هم داسې د خپلې مورکۍ داسې د خپلو لوڼو زامنو نه لرې ژوند نه کړي تېر دوی به په خپلې خاورې باندې روزګارونه میلویږي ورته نن ته وینې د بېروزګارۍ حد دی کنې په دې دا په بلوچستان کې د بلوچ او د پنجاب دښمني وه خو هلته بیا دوی دغه ښه وکړه د بلوچستان اوس هم څومره لیډران دي هغه دا وایي چې زموږ هېڅ دښمني د پښتنو سره نشته خو ریاست چالاکي وکړله زموږ پښتانه یې هلته وروستل په 15,000 20,000 برتي کړل
او هلته یې د پردو بدوک شه جنګوي چې هغې زموږ وطن ته څه پیدا نه وي پښتونخوا وطن ته پیدا نه وي خو که ګیس ځي هم هلته به ځینې ځي لاهور ته او که سره زر یې وړي هم هلته به وړي او که سیپیک یې وي په هغه خاوره د پنجاب په خاوره به تېرېږي خپلې خاورې نه ولې داسې دي ځکه چې بېروزګاري ده هغه غریب خو د بېروزګارۍ د وجې نوکري ته تللی دی کنې که بېروزګاره نه وی په والله که 2 ورځې نوکري یې هم داسې په پردو کیسو کې کړې وی خو دا ولې چې پښتون وطن د دوی د وسایلو لرې پراته دي ځینې ته ګوره ګیس په کرک کې دی خو ریفاینري فیکټري یې په فیصل آباد کې ده او د کرک خلک دومره مځکه لري د لکي مروت چې دومره د هیچا سره نشته دی هلته چې غریب څومره مځکه ده په نورو علاقو کښې دومره د خان نه وي خو دوی ته د اوبو سیټ اپ نشته دی په 70 کاله کې نه ورته وشه یعنې که دوی اوبه پوره وای د دوی ګیس د دوی په غاښ شوی نو بیا به دوی ولې په پردو وطنونو باندې دغه ژوند تېروه خو دا ده هم چې دا خاوره باقاعده طور باندې بېروزګاره ساتل کېږي او د هغې بېروزګاري نه فایده دا اخلي چې په نورو وطنونو نورو علاقو کې بیا د دوی د نورو خلکو نوکران جوړ شي نو دغه خبره ده چې پښتون وطن دلته یعنې څومره هم د دوی مسافر دي دغه ټولو د تحریک سره هم مینه او درناوی د تحریک ته احترام او د تحریک دپاره ډېر حساس پاتې کېدل د دغې باید موږ اندازه ولګوو او دلته داسې کیسې داسې څه رامخته نه کړو چې هغې نه بیا په کام شي مایوسي خورېږي او دا هم درته وایم څوک هم چې داسې تحریک ملګری وي او داسې پوسټونه کوي چې هغه یعنې کنځلې وي یا بل داسې کار کوي چې غلطه وي یا مایوسي خوروي په هغې ځای هغه زه چې ولې نه کوم بلاک کوئ انفرینډ کوئ او ریپورټ کوئ چې یعنې داسې کار په کار نه دی په موږ ته په خپل منځ کې پوهوئ یې په پوهولو کې کوشش کوئ هم رد بد مه ورته وایئ چاته یې مه وایئ غلطه لهجه مه ورته استعمالوئ چاته یې هم مه استعمالوئ او په اخلاقیاتو کې ډېر داسې چې در خپلولو وله بیا هم چې ډېر نه کېږي هم بیا انفرینډ که چې ته بس نه وینې چې دی څه هم وایي بس پرېږدي او په دې حواله سره یعنې او موږ لګیا یو تنظیم سازي په حواله سره هم تقریبا داسې نه ده چې مونږ کار نه دی شروع کړی تقریبا کار مو شروع هم دی په هر ځای شروع دی ځینې ځایونو کښې به کم وي ځینو کښې به زیات وي خو شروع وي زمونږ د کور کمیټي وه تېره دا ډېر زبردست خلک و ډېر ښه خلک و یو کال یې ډېر زبردست محنت وکړ ډېر زبردست غی وکړ خو چونکې غیر جمهوري وه داسې وه چې صرف ما ډایرکټ ټاکلی نو په هغې حواله سره هغه اوس موږ لرې کړله موږ نوې جوړوو هغه په جمهوري انداز باندې د هرې ضلعې د ضلعې چې کوم تنظیمونه وي د هغې په خوښه به د هرې ضلعې نه کس واخلو هغه به بیا دا وي هم چې جمهوري به وي زما بیخي یقین دی چې کېدای شي دغه تیر کمیټې کښې ټول خلک راشي یا نوي راشي یا څه هم وي خو څوک به هم دا وطن یعنې د عهدو دپاره نه د خپلو جذباتو دپاره نه بلکې د کام خدمت د وطن خدمت واقعي د وطن دپاره کوي په هر لحاظ کېږي یعنې دغې نه به څه ایښو دوی نه جوړوي چې یعنې که چېرته زه نه یم بیا هېڅ نه کېږي هر کله هر شی ممکن وي په هر انداز باندې د وطن خدمت ممکن وي دغه یعنې موږ به یو طریقه کار هر وخت داسې جوړوو چې په هغې کې کام او وطن اطمینان زیات وي اعتماد زیات وي موږ د کام او وطن ته سوالونه ډېر نه پرېږدو دوی ته جنجال ډېر نه پرېږدو داسې کیسې نه ورته پرېږدو چې هغه د دوی په ذهن کې سوالونه زیات ورته کوي داسې ماحول ورته جوړ کړو چې دوی کریټیو وي چې دوی تخلیقي وي چې دوی د وطن او د دغې وطن د بچیانو د پرورش دپاره د راتلونکي وخت دپاره لوی یعنې سوچونه ولري دوی کنفیوز نه وي نو زه ټولو ته هغه ته خراج تحسین پیش کوم او کېدای شي نوي هم وي خو نوي دغه راشي خو هغه به صرف لږ دا انداز وي چې هغه به صرف دا خبره نه وي چې د بس ما جوړ کړي وو نو ما هغه کړي دا ډکټرشپ به نه وي هغه د یو سړي هغه به نه وي ما ته نه خوند راکوي چې یو سړی صرف دغه کوي بلکې هغې نه پس په ټول سیټ اپ هم او هر شی هم په دې انداز باندې په ښکلې طریقه سره کوو او نورې خو داسې څه خبرې نشته دی بیا هم زه دا خبره کوم چې که دلته څومره هم د شهیدانو خبره ده د ارمان لوني په حواله سره باید ملګري ډېر تکړه شي هر وخت د دپاره آواز اوچت کړي داسې د طاهر داوړ دپاره هم د نقیب مسعود دپاره هم
او د لمزیب د اختر اکرام احسان دپاره هم ریاض میانی هم د ټانک نه ورکته زه د دو په ټول علاقه باندې د ټانک علاقه چې کوم ده د ګومل علاقه ده هلته چې څومره پی ټي ایم دی باید دغه زر تر زره د دغې خلاف د احتجاج اعلان وکړي چې لوی احتجاج وشي ځکه چې دا زموږ د دغې خاورې بچیان دي باید د دوی دپاره همیشه زموږ آواز اویلیبل به وي هم اویلیبل دی هم دلته زه وایم د یعنی سرکار چې پښتانه دي اکثر خپل پښتانه سپورټ کوي دلته خو چې کوم یې نه سپورټ کوي هغو ته وایم چې که تا ته چا بد راوړل یا اغوا شوې یا خدای دې نه وکړي تا ته چا څه نقصان در رسوه آواز د خپل ولس چګوي چیرې دی بل نه چګوي نه به څوک کمیشن درته جوړ کړي نه به څوک انصاف درکړي دا ولس به ستا دپاره آواز هم پورته کوي دا به تا یاد ساتي دا به ستا د بچو هم خیال ساتي نو ځکه چې څوک هم دی په د خپل وطن دی همیشه ښه نظر ساتي په خپل ولس دی ښه نظر ساتي ښه سوچ دی ورته لري ځوانانو ته دا هم وایم چې تاسو خپل تعلیم هم جاري ساتئ د تحریک سره سره او تعلیم کې د چې کوم ریاستي نصاب دی د دغې نه علاوه نور هم چې څومره زموږ د وطن تاریخ دی یا وسایل دي د دغو متعلق لوست وکئ دا خپله خاوره وپېژندئ دا پښتانه که یو ځل دا وپېژندل چې خدای پاک موږ ته څنګه خاوره راکړې ده په والله په دنیا کښې زه نه وینم چې داسې خوږه خاوره چاته خدای ورکړه لکه موږ ته خو بس لا تر اوسه پورې مو هغه سنبال نه کړه باید موږ همت وکړو چې سنبال یې کړو او بیا هغه خبرې به بیا خو نه ریپیټ کوم خو لږ به په آخر کې په اردو باندې خبرې وکړم ځکه چې د ځینې خلک وایي چې خامخا تو اردو کوه چې دلته بیا ټول پې پوهېږي سب سے پہلے تو سب کو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں نے ہر حوالے سے بات کی یہاں پر ریاستی اداروں کی دم توڑتے ہوئے پروپیگنڈے کو مضبوط کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہے تھے اس حوالے سے بھی بات کی اور پشتونخوا وطن کے ساتھ ہونے والے ناانصافیاں جو ہیں اس پر بھی بات کی اور بہت سارے اور یہاں عوامل تھے اور میں کہوں گا ایک تو باقی تو سب کچھ پتہ چل گیا کہ تقریباً جھوٹ بولا جا رہا تھا ریاستی پروپیگنڈا جاری تھا تحریک کو ناکام کرنے کے لیے کبھی کہا جا رہا تھا یہ تو لوگوں کو لڑوانے جا رہی ہے کبھی کہا جا رہا تھا کہ یہ رائن ڈی ایس کے ایجنٹ ہے کبھی کیا کہا جا رہا تھا کبھی کیا کہا لیکن سال ڈیڑھ سال پورا ہو گیا اور ابھی تک کوئی ثبوت یہ لوگ پیش نہ کر سکے یہ ریاست ہیں اس کے 20-30 یعنی مطلب وہ ہے ادارے ایسے ہیں جو تو سب کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس طرح 20-30 ان کے ادارے خفیہ بھی ہیں دنیا کے ہر ملک میں ان کے خفیہ اداروں کے لوگ بھی ہیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ فنڈ ہو رہا ہے یا ایجنٹ ہے تو وہ آج تک ضرور پیش کرتے مگر اس پر عوام بھی کنفرم ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ خود بھی کنفرم ہے ان لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے صرف یہی کام کر رہے ہیں اور سچ کا مقابلہ وہ کس طرح سے کرے یہی تو ان کا ایک وہ ہے وہ کسی نے لکھا تھا کہ جھوٹ کے اپنے ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے وہ پورا ہونے پر وہ اشکارا ہو جاتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ان جھوٹ کا ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گیا ہے جو 40 سالوں سے یہاں پر محکوم قوموں کے ساتھ یہ لوگ بول رہے تھے یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی کہ غلط لہجہ ان لوگوں کے مطالبات کے لہجہ غلط ہے فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے یہ بات پہلے فوج کر رہی تھی اب ہمارا گلہ ہے کہ کم سے کم وزیر اعظم کو نہیں کہنا چاہیے تھا اس طرح لیکن پھر بھی ہم وضاحت کریں گے کہ وہ غلط لہجہ اصل میں نہیں ہے ہم سچ بول رہے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے وہ کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو شاید غلط لہجہ ہے اور باقی فنڈنگ کے بارے میں اتنے سارے بیانات کی بجائے اتنے اچھل کود کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا ثبوت لائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے
نہ تمہیں اتنا اچھل کود کرنا پڑے گا، نہ تمہارے یہ لوگ جو آپ لوگوں کے لیے مطلب سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے چلا رہے ان لوگوں بیچاروں کو اتنی تکلیف ہوگی، تو آسان سی بات ہوگی، وہ ہو جائے گی۔ پشتونخوا وطن میں گلے شکوے یہی ہے کہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو ذیشان جس کا تعلق ساہیوال سے تھا اس پر الزام تھا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، فائرنگ ہوئی تو اس کے بعد احتجاج بھی ہوئے، اس کے بعد اس کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کی گئی، رات کو نیند نہیں آ رہی، اور ایک وزیر نے کہا کہ وزیر داخلہ تھا میرے خیال میں کہ اگر انصاف نہیں ملا تو استعفیٰ دے دوں گا۔ سب نے ہمدردی ظاہر کیا، 6 مہینے تک اس کے ایف آئی آر تک درج نہیں کیا جاتا تھا، اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اپنی طرف سے لوگوں کو پیش کر ابھی ان ملزموں کو کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ اس کو رہا کر دیے گئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ریاست اپنی طرف سے کوشش کرے گی کہ ان چیزوں میں جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس کو سہولت دے دے۔ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں جو لوگ عوام میں خوف اور یأس پلا رہے ہیں ان کے سہولت کار